د نسناستي یا اسهال درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. نسناستي درملنې دپاره یوه نقطه چې ده هغه د غټ کولمو 11مه نقطه ده، کومه چې د دې څنګلې د قات په اخرني پای کې چې دی ځای لري. بله نقطه چې د رهنمای 12مه نقطه ده، کومه چې د دې نوم څخه 4 کم پورته په دې مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. بله نقطه د نسناستي درملنې دپاره د معدې 15مه نقطه ده، کومه چې دا 2 نقطې دي چې د دې نوم څخه دواړو خواو ته 2 کن بهر یا لټرال ځای لري. بله نقطه یې د توري 9مه نقطه ده، کومه چې د ټیبیا د دې سر په ښکتنۍ ژوره برخه کې چې دی ځای لري. بله نقطه چې ده د معدې 14مه نقطه ده، کومه چې د پټیلا د دې ښکتنۍ څنډې څخه 3 کن ډیرې یا ډیسټال او 1 کن لټرال یا بهر د دې ټیبیا د اړوکي څخه چې دی ځای لري. بله 30مه نقطه ده، کومه چې 6 کن د دې پټیلا د اړوکي څخه د ښکتنۍ څنډې څخه ډیسټال یا لرې چې دی ځای لري په همدې. بله د توري 4مه نقطه ده، کومه چې د لومړي میتاتارسال هډوکي په لومړنۍ برخه کې د دې پوندې د سرې او سپینې غوښې ترمنځ چې دی ځای لري. شمیتیاز د کڅوړې 15مه نقطه، کومه چې د ملا د 4مې فقرې د پروسس پونزو د جګوالي برابر دواړو خواو ته 1.5 کن چې دی ځای لري. افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په هیله